بسم الله الرحمن الرحیم. د کلاس 6 جنرال ساینس دی. په دې کې چې به نن په کوم ټاپک باندې خبره کوو، د دې ځای پورې مونږ کړی وو پیج نمبر 5 دی، 5 نمبر صفحه ده. په دې کې نن ټاپک دی ټایپس اف سیلز، د خلیو قسمونه. نو دلته اوس وایي چې دیر آر مینی ټایپس اف سیلز، د خلیو ډېر زیات قسمونه دي. فیو اگزامپل آر ډسکس هیر، د یو څو مثالونه مونږ دلته وایو، دلته په بحث کوو، ډسکشن به پرې کوو. نو تاسو ته یې درکړي مختلف دغه فنکشنز یې درکړي، سپیشل فیچرز چې خاص خصوصیات به صحیح دغه دغه یې درکړي. نمبر 1 کې تاسو درکړي انیمل سیلز دي، د ځناورو خلیې در درکړي. خلیو خو ډېر زیات قسمونه دي، خو دلته پکې یو څو وایي. نو نمبر 1 کې تاسو درکړي د ریډ بلډ سیل، د دې فنکشن یې درکړي چې د دې کار به صحیح، او سپیشل فیچرز په دې کې خاص خصوصیات څه دي. ریډ بلډ سیل دا شیپ د شکل دی، د دې فنکشن دا دی، او د دې دا شیپ چې کوم دی، دا شکل دې ته خو لیکلي نه دي، خو دا ډیسک لایک یا سرکل لایک شیپ دی، که نه ګول د دایرې په شانتې شکل دی. په دې فنکشن دا دی کار چې ترانسپورټ اکسیجن فرام لنګس ټو ډیفرنٹ پارټس اف د باډي. د دې کار دا دی، د ریډ بلډ سیل د اینې د سرې خلیې کار دا دی چې دا ترانسپورټ کوي، ترسیل کوي، وړل کوي. ترانسپورټ ترسیل ته وایي، که نه یو ځګي نه بل ځګي ته تلل. ترانسپورټ اکسیجن فرام لنګس، دا د پیپړو نه، د پاړپوسونو نه د اکسیجن ګیس ترسیل کوي، وړل کوي ټو ډیفرنٹ پارټس اف د باډي، د وجود مختلفو حصو ته. دا کار د ریډ بلډ سیل کوي، د اینې د سره خلیې کوي. دا یې فنکشن دی. خاص خصوصیت په دې کې څه دی؟ دا دی چې لارج سرفیس ایریا فار اکسیجن ابزارپشن. د دې په خصوصي او خاص خاصیت دا دی چې د اکسیجن جذب کولو دپاره دا یو غټ ځای مهیا کوي، ورکوي. لکه دې دا شیپ چې که تاسو وګورئ دا شکل، نو دا داسې دی چې دا په دې منځ کې د یو سایډ نه د بل سایډ نه داسې دننه ورننوتی دی، دې ته کنکیو وایي. نو دا خو ځګی په خپله باندې لږ نیسي دا سیل، لکه د دې خصوصیت دا دی ځګی لږ نیسي او نور شی نه پکې ډېر راځي، لکه اکسیجن پکې ډېر ځای کېږي. نو مطلب یې دا دی، وایي لارج سرفیس ایریا فار اکسیجن ابزارپشن، دا د اکسیجن جذب کولو دپاره غټ ځګی مهیا کوي، پرووایډ کوي، ورکوي په وجود کې اکسیجن ته. او دا سپیشلایز دی، خاص شوی دی د دې لپاره، دې خبرې دپاره چې په دې کې اکسیجن ګیس د وجود هر حصې ته راسي، داسې خصوصیت پکې دي، هغه به اوس تاسو وایئ. نو کنټینس په دې کې مشتمل دي هیموګلوبین. هیموګلوبین چې کوم دی دا د دوو ټکو نه جوړ شوی دی، د هیما نه راغلی دی. هیما مطلب دی د ګریک ژبې د یوناني ژبې لفظ دی، مطلب یې دی بلډ اینه، او ګلوبین مطلب دی ګلوب لایک شیپ، د بال په شانتې ګول غوندې شکل چې کوم یا د ګلوب په شانتې د دنیا هغه شیپ چې کوم که نه هغه ماډل د هغه په شانتې. دا لاتیني ژبه ده، دا دویم ټکی دا ګلوب. نو دا داسې پروټین دي چې دا د بال په شانتې ګول ګول دي، ګلوبولر پروټین ورته وایي، او نوم یې دی هیموګلوبین، او دا په اینه کې. نو تاسو دا خبره کوي چې ریډ بلډ سیل دی، سره د اینې خلیه چې کومه ده، نو په دې کې څه پکې دي؟ کنټینز مشتمل دي دا سره اینې خلیې، هیموګلوبین پکې دي، دغه پروټین پکې دي خاص چې نوم یې دی هیموګلوبین. دا څه کار کوي؟ ویچ کمباینز وید اکسیجن، دا د اکسیجن سره یو ځای کېږي او د اکسیجن رسوي د وجود مختلفو حصو ته. دا کار چې دی نو په ریډ بلډ سیل کې بیا خاص د هیموګلوبین شو، دا سپیشل خاص خصوصیت شو. دا یو سیل شو. دویم نمبر سیل تاسو له درکړی دی نارو سیل. نو نارو سیل څه ته وایي؟ دې ته اعصابي خلیه وایي، کوم چې په دماغو کې دي، کوم چې زموږ په دې ټول وجود کې بیا خواره شوي دي، دماغو ته پیغامات وړي. سپاینل کارډ کې دي، د ملا په تیر کې چې هغه نری کم تار غوندې په هغه کې چې کومې خلیې دي هغه ته یې جوړ دی، نو دقه دي، دغه ته نارو سیل وایي. دا شیپ دی، شکل یې دی. نو د دې دا شیپ خو صحیح دلته نه دي دغه کړي، خو د نارو سیل د شیپ ته که تاسو وګورئ د لاسونو د ګوتو په شانتې چې ښکاري، دې ته ډینډرایټس وایي. ورسره چې دی نو په دې کې بیا سیل باډي دا دننه میانځي چې کوم دی دا سرکل دایره غوندې، دا ښکته چې دا لکۍ غوندې تلې ده، دې ته چې دی نو اګزان وایي. دا ډینډرایټس چې کوم پکې دي لاسونو په شانتې شکل دي، د ګوتو په شانتې، د دې کار دا دی چې دا یو میسج یو پیغام حاصلوي په دې وجود کې. لکه اوس مثال کې ته یو څیز له ګوتې واروړې او تا ته ګرم محسوس شي، دا څوک محسوسوي؟ نو دا ستا په وجود کې خصوصي خاص خلیې دي، هغه ته نارو سیل وایي، اعصابي خلیې دي ته، هغه دا میسج ریسیو کې حاصل کړي. خو دغه سیل چې کوم دي دا د څه په ذریعه باندې حاصلوي؟ د ډینډرایټس په ذریعه باندې، دا ګوتې غوندې چې پکې ښکاري، او بیا یې دماغو ته وړي، او بیا د دماغو کې چې کله فیصله وشي نو واپس چې راځي، نو د ښکته د لکۍ په شانتې چې کوم شیپ دی، شکل دی، په دغه ته واپس وځي، دغه ته اګزان وایي. دا شکل دی. د دې کار څه دی؟ نارو سیل د اعصابي خلیې فنکشن یې دا دی چې کیری میسیجز، دا پیغامونه وړي آل اراوند د باډي، په ټول وجود کې. دا یې کار شو. لکه ته یخوالی محسوسوې، لاس وله وروړې، ګرموالی محسوسوې، اواز واورې، نو ستا په غوږونو کې هم شته، دا په دې ټول وجود کې خورېږي او میسیج او پیغامونه چېرته وړي؟ دماغو ته.
او واپس یې راوړي هم هغه شانتې بیا ته فیصله هم کوې لکه یو څیز ګرم دی تا ور لاس وروړو نو دا د سکندونو په حساب وشي دا فیصله واپس تاله چې دی نو جواب درکړي د بجلۍ د پړق په شانتې وشي د سکندونو په حساب نه ته به بیا ووایې چې دا پیغام په وجود کې د بجلۍ د الکتریکل سیګنل د بجلۍ د کرنټ په شانتې ځي دا کار د نارو سیل شو د عصبي خلیې شو سپیشل فیچرز یې څه دي خاص خصوصیات په دې کې څه دي ویری لانګ اینډ تhin دا داسې خلیې دي چې ډېرې زیاتې اوږدې دي او نری دي کنیکشن ایټ ایچ اینډ دا بل خصوصیت دی چې دا اګزان چې د نارو سیل چې کوم دي عصبي خلیې چې کوم دي نو د دې چې سرونه کوم دي هغه به د نور څه سره به کنیکشن تعلق به ورسره لکه مثال په تور دا یوه خلیه ده که نه دلته خو دا یوه ورکړله نو دا خو به بلې سره هم بیا ټیږي که نو دا به هغه به د بلې سره هغې سر به د بلې سره لګېدلی نو په دې یو سر باندې به دی چې دی نو معلومات حاصلوي او په دې بل سر باندې به چې دی نو د دې نه د معلوماتو هغه پیغام واپس چې دی نو بهر ته ځي نو کنیکشن ایټ ایچ اینډ مطلب دا دی چې یو نیوران به د بل سره ټي چې دې ته نیوران هم وایي که نه نارو سیل چې کوم دی هغه ته نیوران وایي دا عصبي خلیه چې کوم ده نو په دې کې به کنیکشن مطلب دا دی چې یو به د بل سره اټیچ بله به د بل سره اټیچ یو بل ته پیغامات پاس کوي یو نه بل ته ځي د بل نه بل ته ځي دغه ته کنیکشن وایي په ایچ اینډ باندې د هر یو سر په دې کې به وایي د هر سر د بل سره څه تعلق کنیکشن مو پکې کېږي نه بیا وایي چې د دې can carry messages in the form of electrical signal دا بل electrical signal د دې بل خصوصیت خاص دا شو چې دا پیغامونه وړي کیری کوي وړي in the form of electrical signal د بجلۍ د کرنټ په شانتې په شکل کې وړي نو که تاسو فکر وکړئ نو دغه شانتې کار ښه صحیح هم دی ځکه چې سړی له چې انسان یو یخ څیز له یا ګرم څیز له یا سخ یا داسې تیره څیز له ګوتې وروړي نو لا سوچ او فکر یې کړی نه وي خو پته ورته ولګي چې یاره دا خو لکه څه سوچ خبره پکې دومره هم نه خو د بجلۍ د پړق په شانتې تا ته پته دومره زر ولګي چې یاره دا څیز ګرم دی او دا یخ دی نو وایي دا چې کوم پیغامات او میسیجونه وړي دا میسیجونه څه شی دي میسیجونه دقه دي چې یاره د بهر ماحول کې څه راځي او ته یې محسوسوې دا د بجلۍ د کرنټ په شکل کې چې دی نو وړي دماغو ته هلته په دماغو کې پې فیصله کېږي اوس تاسو لیبل درکړی دی بل هم انیمل سیلز دي لکه دا انیمل سیلز روان دي مخې ته دوی ورکړی دی مسل سیلز پس پیج نمبر 6 باندې دې خوا طرف ته چې واوړېدو مسل سیلز ورکړي دي د پاټو خلیې هغه خلیې چې زموږ دا پاټې ته جوړې دي لکه په مټو کې دي په پنډو کې دي نو داسې شی دی د دې فنکشن کار څه دی ورک بای کنټریکټینګ اینډ ریلیکسینګ ټو موو ډفرنٹ پارټس اف د باډي د دې کار دا دی فنکشن چې دا به راټولېږي کنټریکټینګ راټولېدلو ته وایي اینډ ریلیکسینګ او واپس به سستېږي او غځېږي به ریلیکسینګ غځېدلو ته وایي ټو موو او حرکت به ورکوي د وجود مختلفو حصو له د دې کار دا دی چې دا به داسې قسم سیلز دي دا مسل سیل چې دا به راټولېږي او غځېږي د وجود مختلفو حصو له به حرکت ورکوي مو ام او وي ایمو حرکت ته وایي خاص خصوصیت په دې کې څه دی سپیشل فیچرز یې څه دي دا به داسې سیلز چې لانګ تhin سیلز دي اوږده دي او نري دي ګروپ انټو بنډلز او د دې نه به داسې ګوچې غوندې جوړې شوي په یو ځای بنډل چې دی نو پیکټ شکل ته وایي چې په یو ځای باندې ډېر څه ګروپ وي دغه ته بنډل وایي نو دې به یو بنډل جوړ کړی دی مسل سیل چې کوم په پاټو کې دي تاسو ته ما ویل دا په مټو کې په پنډو کې دي موږ پې حرکت کوو کار پې کوو بله خبره دا ده چې د دې بل خصوصیت څه دی مینی مایټوکانډریا پریزنټ بل خاص خبره پکې دا ده په مسل سیل کې د پاټو په خلیو کې چې په دې کې به ډېر زیاتې مایټوکانډریا تاسو د سیل په سټرکچر کې ویلي چې یاره مایټوکانډریا په سیل کې داسې ورګنیل دی داسې حصه ده چې په دې کې انرژي طاقت او قوت پیدا کېږي وجود له ورکوي سیل له خلیې له ورکوي او وجود له ورکوي نو چې مایټوکانډریا کې طاقت پیدا کېږي تاسو ورته پاور هاوس اف د سیل وایو په هغه بل یو لیکچر کې شته مخې ته ما چې کړی دی اوله کې تاسو ویل دا د سیل د طاقت د خلیې د طاقت کور دی ته وایي مایټوکانډریا ته دا پکې داسې حصه ده طاقت تیاروي د دې خلیې دپاره نو وایي په دې مسل سیل کې د پټو دا کمې خلیې چې دي په دې کې به مایټوکانډریا ډېره وي ځکه چې په دې باندې مونږ کارونه کوو که نه چې کارونه پې کوو نو بیا مونږ ته بیا دغه سیلز ته دغه خلیو ته ډېر طاقت ضرورت دی د کار دپاره خو ډېر طاقت ضرورت دی نو په دې وجه باندې په دې کې مایټوکانډریا هم ډېره موجود ده پریزنټ ده پکې اپیتیلیم سیلز هغه سیلز چې دغه د چمړې او د پوټکي د پوستکي سره زموږ د وجود کار دی هغه ته اپیتیلیم سیلز وایي چې د ځناورو په دې وجود کې د انسان د دې کار څه دي د دې سیلز د دې خلیو دې فنکشن دا دی چې پروټیکشن حفاظت کوي کاورج پټول کوي زموږ د وجود پټ کړی نه سیکریشن کوي او اکسکریشن کوي دا څه قسم سیل نو دا سیکریشن او اکسکریشن ټکی چې کوم دی نو دا لږ کنفیوزینګ دا دی لږ د شک نه ډک دی خو دا ډېر زیات اسان دی
دا سیکریشن او اکسکریشن دواړه خارجولو ته وایي. یو داسې قسم خارجول دي چې هغه زموږ د دې وجود کې دننه کم اخراج کیږي او د وجود د فایدې دپاره هغه ته سیکریشن وایي. لکه زموږ په خوله کې لاړې چې دی نو خارجېږي. لاړو کار دا دی چې روټۍ پستی تاسو ویلي چې کله تاسو خوراک کوئ نو روټۍ پسته کړي ځکه چې وچه روټۍ نه تېرېږي. بیا سیکریشن داسې ده چې زموږ په معده کې مختلف انزایم خارجېږي، کیمیکل چې کم دي او زموږ سره زموږ د خوراک په هضمه کې مدد راکوي. نو دغه سیکریشن دی چې کم فایدهمند اخراج کېږي په وجود کې هغه ته سیکریشن وایي. اکسکریشن دې ته وایي چې یاره زموږ سره زموږ په وجود کې کم پالتو څیزونه جوړ شوي دي هغه د وجود نه بهر وځي لکه یوریا ده ایکو. نو دغه ته اکسکریشن وایي. دواړه اخراج ته وایي. یو فایدهمند اخراج دی، یو چې کم د نقصاني شیانو اخراج زموږ د وجود نه بهر کېږي هغه ته اکسکریشن وایي. او د سیکریشن نور هم ډېر مثالونه شته، مختلف هارمونز دي او انزایم دي که نه. اکسکریشن کې چې دی نو ستاسو د وجود نه چې دی نو کم پالتو مواد بهر وځي. په دې کې چې دی نو دغه یوریا پکې تاسو ته ما یاده کړه یورین ایکو خوله شوه پکې. نو دا دغه کار کوي دا اپیتیلیم سیل چې دا حفاظت کوي، پټول کوي زموږ د وجود. سیکریشن او اکسکریشن کوي. ابزارپشن دا جذب کول کوي. اینډ فلټریشن او دا صفایي هم کوي. دا داسې سیل دي که نه صفایي دپاره تاسو ته ما دغه وویل چې یاره دا خولې پکې ډېرې زیاتې راجمع کېږي بیا ترې بهر وځي که نه. نو دغه کار شو. بله خبره دا ورکړله چې سپیشل فیچرز خاص خصوصیت په دې کې څه دي. ټایټلی پیکډ شیټس اف سیلز دا داسې خلیې دي چې دا کلکې ټایټلی مضبوطې د یو بل سره څادرې جوړې کړي دي. ټایټلی پیکډ داسې کلکې شوي څادرې غوندې دي د خلیو. دا د خلیو یو قسمه کلکې شوي څادرې دي، شیټس څادر ورته وایي. نو که تاسو دې شکل ته وګورئ هم دغه شانتې دي او دا دغه شانتې کلکې شوي ځکه دي چې زموږ د وجود حفاظت کوي. نو دا ډېره چمړه کلکه وي که نه، نو دغه نه ظاهرېږي دا خبره. بیا present on the body surfaces and inner cavities دا چېرته موجود دي؟ دا اپیتیلیم سیل دا زموږ د وجود په بهرنیو طرفونو باندې موجود دي. surfaces بهر طرف چې کوم په چمړه کې موجود دي، په پوټه کې. and inner cavities او دننه په خالي ځایونو کې هم موجود دي. په وجود کې چې کوم خالي ځایونه دي لکه د ساه نالی ده، معده ده، د ریپروډکټیو ارګن چې کوم دی په دې کې هم دا سیلز موجود دي، ولته حفاظت کوي او ارګن اعضا یې پټ کړي دي. نو دې ځای پورې چې دی نو دا ټاپک شو ټایپس اف سیلز شو، د خلیو قسمونه شو، د ځناورو خلیې مونږ وویلې، د هغه هم کارونه وویل او سپیشل فیچرز خاص خصوصیتونه پکې څه هغه هم وویل. که څه ټکي مکې وغیره څه پکې مس شوي هغه تاسو زما نه په کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ. انشاءالله زه به ایکسپلین کوم. بیا ویډیو ډېره زیاته اوږدېږي او بورینګ طرف ته ځي، نو زه اوس د دې ځای پورې بس کوم. زما چینل خامخا تاسو سبسکرایب کړئ ځکه چې تاسو سبسکرایب کړئ پیدا به دا چې په ټایم باندې به تاسو ته نورې ویډیو نوټیفیکیشن درځي او د خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ چې چاته پیدا وشي. جزاک الله خیر. په دې اخیره کې زموږ یو دوه الفاظ پاتې شو په د اپیتیلیم سیلز کې. په هغه ویډیو کې زما نه میس شو. یو ابزارپشن دی، یو فلټریشن دی. د دې په فنکشن کې دا دي چې دا ابزارپشن او فلټریشن هم کوي. نو ابزارپشن دې ته وایي جذب کولو ته یې وایي. تاسو ویل چې دا په وجود کې دننه هم شته دا سیل په ځای لکه په کولمو کې هم شته، نو په وړه کولمه کې هم دا موجود دي. دا هلته ابزارپشن داسې کوي چې په بهر سرفیس باندې کولمې موجودي او چې کوم خوراک پکې ځي نو هغه جذب کوي، فایدهمند خوراک چې کوم د وجود له طاقت ورکوي. او دا فلټریشن کوي، دا په کډنیز په ګردو کې هم موجود دي. نو فلټریشن چڼ ته وایي، لکه چڼولو صفایي کوي صفایي. نو هلته چې کوم فایدهمند شی نه دي هغه وجود ته واپس جذب کوي او نور چې فالتو کوم مادې دي هغه د وجود نه بهر د ایک په شکل کې وباسي. نو دغه ته فلټریشن وایي. نو دا یې کار شو د اپیتیلیم سیل.